اخر هم همستر کمبیټ په ایکس ټي ایکسچینج کې لیست هغه هم د $1.15 سره دوستانو. کله چې دوستان تاسو راشي په خپل موبایل کې ایکس ټي ایکسچینج راخلاص کړئ دلته چې لاندې راشي دلته تاسو ته نیو کوین ښکاري. په نیو باندې کلیک وکړئ، لږ لاندې سکرول کړئ، په مور اپشن باندې ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري چې هامستر کمبیټ لیست شو هغه هم د 2023 کال د جون میاشتې په 21مه نیټه باندې لیست شوی دی، یعنې 3 ورځې مخکې. کله چې تاسو کلیک کړئ دوستان دې خواته راشئ، لومړنی قیمت چې دغه ته ورکړل شوی دی هغه هم $1.00 پر $1.15 لیست شوی دی. اوسنی پرایس قیمت چې دی 0.0611 دی. په دغه قیمت باندې هامستر کمبیټ چې دی لیست شو هغه اول ور باندې په ایکس ټي ایکسچینج باندې. نو راځم دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره طریقه درښایم چې هامستر کمبیټ خو بل اخر لیست شو څنګه یې وډرا کولای شو، د دې راتلونکي اپډیټونه څه دي، مکمل معلومات درته په دغه ویډیو کې درکوم. زیاتره ملګري موږ نه پوښتنه کوي چې هامستر کمبیټ کوین څنګه خرڅولی شو، څنګه یې وډرا کولی شو، وډرا یې کله راځي، دغه حقیقي دی نه دی. راځئ په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره معلومات درکوم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه سید الله اعظم درته په دغه ویډیو باندې پیل کوم. BSA اپلیکیشن په افغانستان کې ډیر ژر ستاسو لپاره. کله دوستان تاسو راشئ ایکس ټي ایکسچینج ته، هغه کې دلته مو هامستر کمبیټ کلیک کړئ، دلته لاندې تاسو ته یو اپشن راځي، انفو په نوم اپشن دلته ښکاري. په دغه انفو باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ په دې کې د هامستر په اړه مکمل معلومات چې مکمله ویډیو دلته تاسو ته ښکاري چې دومره مکمله ویډیو ده. د دې مطلب دغه دی چې اوس مهال تاسو کولی شئ هامستر کمبیټ کوین په دغه ایکسچینج کې واخلئ او بیرته یې خرڅ کړئ، هم اخیستلی شئ هم یې خرڅولی شئ، او که غواړئ چې ځان سره یې هولډ کړئ په راتلونکي وخت لپاره هم تاسو هولډ کولی شئ، ځان سره یې ساتلی شئ. قیمت یې ورځ تر بلې ښکته پورته کېږي، تاسو دلته خپله په دغه ایکسچینج کې کتلی شئ. دغه نه وروسته دوستانو چې کله هم تاسو راشئ دلته تاسو ته د دوی ویب سایټ راځي، وایټ پیپر یې هم شته، ویب سایټ هم شته. راشئ په دغه ویب سایټ باندې زه درته کلیک کوم او تاسو ته پوره معلومات درکوم چې هامستر کمبیټ کله لیست کېږي کله لنچ کېږي. دلته د دوی ویب سایټ پر مکمل معلومات دي. دوی اصلي وایټ پیپر چې اوس کوم جوړ شوی دغه وایټ پیپر کې لږ معلومات دي. اصلي وایټ پیپر چې دی په راتلونکي کې را روان دی چې راتلونکي جولای میاشتې کې به راځي. لاندې تاسو راشئ دلته د دوی روډ میپ دی. د دوی روډ میپ له مخې زه تاسو ته په دغه ویډیو کې مکمل معلومات درکوم چې سیستم کله لنچ کېږي کله ویډیو راخلاصېږي. ویډیو څه تر پایه پورې وګورئ، ویډیو دقیقه وګورئ تر څو په مکمل سیستم باندې سم پوه شئ. دوستانو دغه تاسو ته دلته ښکاري چې هامستر کمبیټ د 2023 کال مارچ میاشتې څخه وروسته پیل شوی دی. په هغه کې مارچ میاشت کې دوی بیسیک گیم رامنځته کړی دی، مایننګ اپډیټونه یې رامنځته کړي دي، ارننګ ټسکونه یې رامنځته کړي دي. هغه نه وروسته په اپریل میاشت کې دوی ریفل سیستم جوړ کړی دی، لیول سیستمونه جوړ کړي دي او ډیلی ریوارډ کارډونه یې رامنځته کړي دي، ډیلی ریوارډ سیستم یې جوړ کړی دی. مې میاشت دوستانو کله راغله، په میاشت کې دوی لومړی سپیشل کارډونه خلاص کړل، ډیلی کامبو کارډونه خلاص کړل، د 15 میلیون چې کوم ورکول کېږي. او هغې نه وروسته دوستانو بالاخره د مې میاشتې په 26مه نیټه باندې پارټنر بلاک چین اناونسمنټ یې وکړ. یعنې په دې مطلب چې دوی د بلاک چین پارټنر واخیسته. پارټنر بلاک چین دې ته ویل کېږي چې کله یو ارګنایزیشن یا هم یو شرکت راځي خپل کوین خپل ټوکن یا هم خپل ډاټا په بلاک چین کې ثبت کوي، هلته یې سیو کوي، نو دې ته ویل کېږي. یعنې دوی هغه نه وروسته خپل مایننګ فایل کړ او موږ تاسو کولی شو د خپل ټاپ له لارې کوین ترلاسه کړو شروع شو. او دغه نه وروسته جون میاشت راغله 2023 کال، په دې کې دوی لومړی کار چې وکړ تاسو دلته ښکاري انچین انفراستراکچر ډیولپمنټ رامنځته کړ. په دې مطلب چې کله یو سیستم پارټنر بلاک چین وروسته سیستم په بلاک چین کې ثبت شو، هغه نه وروسته دوی دوستانو دغه سیستم ته پراختیا ورکوي. په انفراستراکچر کې هغه موضوعات زیات موضوعات راځي، هغو څخه چې دی ماینر دی، یعنې مایننګ ده، ورپسې سمارټ کانټراکټ ده، نوډز دي، ډي ای او ده یعنې ډیسنټرلایز اټوموس ارګنایزیشن چې کوم دي دغه راځي، او نور هم زیات شیان دي. خیر په هغې موضوعات باندې اوس موږ خبرې نه کوو، صرف زه غواړم د سیستم تاسو ته در وپېژنم. دغه یې رامنځته کړ په د جون په اولو کې. او دوستان دغه نه وروسته دوی چې کوم بل اپډیټ راوست هغه والیټ ان گیم امپلیمنټیشن رامنځته کړ. په دې مطلب په والیټ کې د گیم تطبیقول، په گیم کې د والیټ تطبیقول، د دې څخه مطلب دغه دی چې هلته دوی والیټ کنیکټ اپشن راوسته. موږ تاسو کولی شو چې هغه له لارې موږ تاسو خپل والیټونه د دوی هامستر کمبیټ سره لینک کړل. زیاتره کسانو ټون کیفر والیټ کنیکټ کړی دی، که چا لینک کنیکټ کړی نه وي تاسو په اسانۍ سره ورسره لینک کولی شئ، کنیکټ کولی شئ. او دوستانو دغه نه وروسته په جون میاشت کې وروستی چې اوس هم روان دی
او دغه کار هم دوی ترسره کړ. دوی چې کوم یادونه کړي چې چپونه خو د سره بالکل مطابق روان دي. دوی ول د ویب 3 فری لیسټینګ کویسټ په دې مطلب چې دوی یادونه کړي د چې موږ به خپل هامسترن کمبیټ په بعضي ویب 3 والټونو کې پری لیست کوو، په بعضي ایکسچینجونو کې به پری لیست کوو، مخکې لدی چې لانچ شي موږ به درته لیست کوو. هغه دوی بالکل کار تر سره کړی دی. په کوین کې پری مارکیټ کې دا لیست شوی دی، همدارنګه دوستانو په پری مارکیټ کې لیست شوی دی. پری مارکیټ د ته ول کې چې تاسو مخکې چې د کوین لیست شي دغه مخکې تاسو کولای شئ په دغه مارکیټ کې یو چا څخه واخلئ او بیرته خرڅ کې اخیستل خرڅول ور باندې کولای شئ، خو بل کوین ته نشئ کنورټ کولای شئ واخلئ ځان سره هولډ کې وسته کې ارګونګي حق متخصص بیا خرڅول شي د ته ویل کیږي. او دوستانو ویب 3 او لومړی ایکسچینج چې دغه ور باندې مستقیما په لیست هغه ایکس ټي ایکسچینج په دې کې بالکل لیست شوی دا او تاسو ور باندې ټریډ هم کولای شئ، اخیستلای شئ، خرڅول شئ، بل کوین ته هم کنورټ کولای شئ. او دغه جون میاشتې اوس لروشتم دی او څو ورځې نور هم پاتې دي. په دې راتلونکي ورځو کې د شي ممکن په ځینې ویب 3 ولټونو کې هم دغه لیست شي هامستر کمبیټ. او دوستانو زموږ تاسو ټارګټ چې دا راتلونکي میاشت تاسو د ښکاری زموږ تاسو ټارګټ چې دا راتلونکي 2024 کال جولای میاشت چې د راتلونکي میاشت په دې کې د دې هامستر کمبیټ د ماینینګ ورسته میاشت په دې کې دوی لومړی کار چې کوي ټي جی ای کوي. ټي جی ای په دې مطلب ټوکن جنریشن ایولیشن رامنځته کیږي. د دې څخه د دې مطلب دغه دوستانو چې د کم کوینو چې مختار کول شوی دي د ماینینګ لاري یا ټاف لاري یا پروفټ پر اور دا به دوی مکمل جنریټ کوي. اکل چې جنریټ شول دغه څخه دوستانو مختلف سره کوین راکول کیږي لکه تاسو ته یان د خپل کوین به مکمل کنفرنس کوي پروسس کوي به او د دې څخه بیا دوی مطلب دغه دی چې د کوم همستر کوین چې مختلف سره کول کیږي په میلیونونو باندې دغه ته یو فرعي کوین موږ شو او اصلي کوین چې کوم دی هغه په ایکسچینج کې والټ کې مختار کول کیږي. څنګه بر کول کیږي لکه نوٹ کوین یې مثال دی. نوٹ کوین کې مقصد دغه موږ یو پوینټونه مرته ویل شو یا فرعي کوین هم مرته ویل شو. د مثال په ډول ذکر وایم دوی به دغه بیا جنریټ کوي کنورټ کوي به مختلف مطلب دغه دی چې د 1 میلیون کوین څخه به مخته اصلي کوین چې کوم راکول کیږي یا به 10 کوین راکول کیږي او 50 راکول کیږي یا به 100 کوینز راکول کیږي اصلي همستر کوینونه او هغه په اساس باندې به دوستانو دوی بیا دغه کوین مخته ویډرا راکوي. اوله ویډرا چې 100% شو 100% 10% هغه به دوی خپل بیا اعلان کوي یا ممکن مکمل 100% ویډرا مختار کوي. هغه به دوی خپل بودیجې ته ګوري دوی څومره پانګونه په دغه کوینونو باندې کوي، څومره د ځان سره ساتي، څومره مارکیټ ته وړاندې کوي کوینونه هغه به دوی خپل دوی محاسبه کوي. ټوکن جنریشن ایولیشن دی ته ویل کیږي. ټوکن ټي جی ای او بل معنا هم لري خو دلته هغه معنا نه دلته معنا په دغه شکل کې ده. او د جولای میاشتې ورسته مرحله چې کومه ده ورسته مرحله دوستانو ټوکن ان گیم یوټیلیټي لانچ ده. اخر به دغه سیستم په راتلونکي د جولای میاشتې په ورسته کې لانچ کیږي او خپل قیمت به اخلي. کله چې خپل قیمت واخیسته هغه قیمت به د اخیری قیمت وي چې په دغه قیمت اول ور باندې لیست شو. نور چې څومره کسان راځي په دغه باندې ټریډ کوي لکه نور کوین تاسو خاري په اول په ټیټ قیمت باندې لیست شو ورسته دغه باندې خلک راغله پنګونه وکړه قیمت څومره لوړ شو خلک پکې بيخي په زورګونو میلیونونو ډالر ګټه وکړه. او دوستانو دینه ورسته بیا ورسته دوه مرحله راځي 2023 Q3 دا او Q4 دا. د څخه د کیو څخه مطلب کوارټر د کوارټر سلورمې برخه ته ویل کیږي. یو کال څلور برخې لري چې لومړی برخه یعنی درې میاشتو ته صرف یو برخه ویل کیږي. کیو 3 په دې مطلب چې د کال دریمه برخه په دې مطلب چې دغه کې جولای میاشت راځي، اگست میاشت راځي، سپټمبر میاشت راځي. د درې میاشتې د چې په دې کې کیو 3 رامنځته کیږي دریمه برخه ده. په هغه کې دوی د اپډیټونه راولي چې دلته دوی کومه یادونه کړې ده دا په دغه میاشت کې راځي. او کیو 4 یعنی د کال وروستۍ برخه چې ورته ویل کیږي مروبا ورته ویل کیږي په هغه کې بدلان دي اپډیټونه راولي چې په هغه کې اکتوبر، نوومبر، دسمبر دا درې میاشتې کې کوم دغه ورسته اپډیټونه دوی راولي بدلان دي اپډیټونه. خو زموږ تاسو هدف مقصد راتلونکي جولای میاشت د دې تر اخره پورې دی. نور خبر زیات نه کوم ویډیو رلندوم خو تاسو ته د مقصود خبره کوم. نو د څه خدای معلومه شو چې تر اوسه پورې همستر کمبیټ ویډرا نه د فایل شوی او کوم کوین چې مختار کول کیږي د بالکل فری دی په ټاف کول باندې په گیم کول باندې هم ستوار ول مختار کول کیږي. د ورسته به دوی د کوین جنریټ کوي اخري کوین ته اړوي به موږ د کوم والټ مرسل کړي د والټ ته به کنورټ کیږي ترانسفر کیږي به هغه نور څه مختص د کوین ویډرا کول شي یا هم دی بخپل اپډیټونه راولي څنګه مخ کلایم کول شو څنګه کولای شو غو اپډیټونه به راتلونکي کې راځي. تر اوسه پورې د دې ویډرا نه د خلاص شوی اوسه پورې وړیا ورکول کیږي. راتلونکي میاشت دا دوی د خپل یادونه په اساس باندې دا چې کوم اپډیټونه راولي ورسته هغه مخته معلومات نه کیږي کوم چې دوی لیست مطابق روان هغه په دغه شکل کې ما معلومات تاسو درکل. نو ویډرا تر اوسه نه د فایل شوی راتلونکي کې فایل کیږي.
راتلونکي جولای میاشت کې او هغه چې کله شروع شو موږ به ان شاء الله تاسو ته اپډیټ معلومات راوړو. تاسو هم د دوی په خپل یوټیوب باندې کتلی شئ، دوی په ایکسپانا باندې په خپل او ټلګرام چینل باندې تاسو کتلی شئ دوی په دغه معلومات. او دوستانو بله خبره ده چې زیاتره کسان ځینې کسان کمنټونه کوي یا میسیجونه کوي چې دا سیسټم عبث دی یا مور باندې وخت مه ضایع کوئ. مقصد باوري نه دی. زه هغوی ته صرف دومره یادونه کوم چې فیکس سیستم خو هغه سیستم ته وایي چې په هغې کې موږ ته پانګه اچونه وکړو، د خپل ولنټ پیسې پکې مصرف کړو، هغه بیا سیستم بیا موږ ته ګټه راکړي یا نه موږ نه سکیم شي وتښتي. دا خو بالکل وړیا ده، موږ ته ګټه بالکل په وړیا توګه راکول کېږي. په دې کې خو موږ څه پیسې نه دي مصرف کړي، صرف انټرنیټ موږ سره مصرف دی. انټرنیټ خو موږ تاسو د ورځې بیخي زیات انټرنیټ په بېځایه شیانو مصرف کوو. مقصد په ټیک ټاک کې، په ریلز کې، په نورو شیانو کې موږ بېځایه انټرنیټ مصرف کوو. هغې نه خو خبره ده چې په ورځ کې یو 2 وارې ورته راشو، 1 دقیقه ورځ کې تاسو وخت ورکوئ. مقصد په ورځ کې 2-3 وارې ورته راځئ، صرف 1 دقیقه 2 دقیقې وخت ورکوئ، ټاف کوئ، هلته پروفیټ پر اور زیاتوئ، خپل ټوکن مکلایم کوئ. نو دومره کار دی. نور خو بالکل دا موږ ته مفته راکول کېږي، وړیا راکول کېږي. که لیست شو ډېر ښه، که لیست نه شو بیا هم کومه خبره نشته، موږ تاسو لپاره کوم تاوان نه دی. او وخت ضایع کول خو زه هېڅ وخت ضایع کول درته نه وایم، که 15 دقیقې موږ نه زیات ضایع کړي هېڅ خبره هم نه ده. نو دوستانو حتما به لیست کېږي ځکه چې د کمیونټي بیخي زیاته ده او دوی د دې ته نه ګوري چې مقصد د کوین اوس مهال موږ وړیا ورکوو یا خلکو وخت ضایع کوو. دوی خپل راتلونکي ګټې ته ګوري. په راتلونکي کې دوی لپاره که دا لیست چې کوین قیمت لوړ شي دوی لپاره بیخي زیاتې ګټې دي. خیر دا چې سیستم څومره باوري دی یا نه دی هغې په اړه به زه تاسو ته تفصیلي ویډیو جوړوم چې څنګه سیستم تر کوم حده پورې دی باور باندې کولی شو یا نه. نو نن ویډیو هم دومره. ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه که وختونه ښه شي ولرئ.